پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام ابن ماجه راوړی دی ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. په خلکو کې بعض هغه خلک دي چې د خیر چابیانې او کنجیانې دي د شر دپاره ټالي دي. وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، او بعض په خلکو کې هغه دي چې چابیانې د شر دي او د خیر دپاره ټالي دي. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. نو د هغه دپاره زیرې د جنت او د خوشحالیانو دی چې د چا په لاس کې الله د خیر کنجیانې او چابیانې ایښودي. چابیانې د خیر دا نه تاله به چابیانې درکوي الله، هر خیر ته مخکې کېده د چابي د خیر ده. وویل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، او تبعید د هغه سړي دپاره چې الله د ده په لاس کې د شر چابیانې ورچولې او دی د خیر دپاره ټالي. د شر په هر کار کې د سره نه یغځي. راځي که نه چې ځو پلاني ځي ته هلته د ګناه کار کېږي زه چې ځو، راځي چې ځو دی بازار ته لږ چکر به وسا بازار زه چې ځو، او راځي چې ځو هلته پلانې کار زه چې ځو، راځي دا به وګورو دغه به وګورو راځي چې ګورو، راځي هلته به دا وخورو دغه به وخورو به ناروا زه چې ځو خورو. روان دی د سره مخکې د سره کیني په ګاډي کې، خو چې د خیر ورته ووایې د عبادت ورته ووایې نو د ده عذرونه نه ختمېدونکي عذرونه هغه جدا ده یو هغه د دې د لاسه یو بس د دې د لاسه تلی به وایې مزه ډېره کوي ارمان او ته به وایې چې دا مخامخ سړی ماشوم دی په خبره باندې نه پوهېږي. ما سره چې کله څوک میلاو شي زه تپوس وکړم د دیندارۍ یا د دین د زده کولو درسونو ته راتلو خبره شو، زه ته قصه مه کوه، دا قصه مه کوه، زه په هر څه پوهېږم زه ماشوم نه یم. خو لنډ داسې وایه چې دا زما کوتاهي ده، دا نقصان دی په ما کې چې داسې شوی ده او بیا به یې نه کوم. یو شر دا دی چې نیک کار کینه، نو بل شر دا دی چې د هغې دپاره بیا پالتو عذرونه هم لټوي. نو دوه مصیبته دې راجمع کړو که نه، یو مصیبت خو دا و چې نیکیانې نه کې، نو بل مصیبت دې دا دی د نیکیانو د نه کولو دپاره سپک او بېهوده عذرونه. یو خو یو عذر د کاري، لکه زموږ دا ورور چې مړ له الله دې وبخښي عذر دی، درس به بیا راځي بیا نه راځي. یو عذر باره کې به څه خیال دی؟ قبول دی؟ الله ته قبول دی؟ الله ته هم قبول دی او موږ ته هم قبول دی. نه راځي او دنیا راچلی دی الله دې وبخښي. او اوس دا چې هغه به دا سټ تاویې راته زه ته قصه مه کوه، لنډ داسې وایه چې دا مې کوتاهي ده، دا رانه ګناه وشوه، دا رانه غلطي وشوه، بیا به یې نه کوو. اله انسان ځان د خپل ځان اصلاح کوي چې کله ځان ته د کمي نسبت کوي او چې د ځان له عذرونه کتو که نه نو پاتې به شي په دقه قصه کې.